بعض داسې تېر شوي دي هغه دینداره خلک وایي که چېرته الله موږ ته دا قصه نه وی کړې که نه نو موږ د سره دا منله نه چې لا داسې هم کېږي چې نارینه د نارینه نه شهوت پوره کوي او دا د هغه چا خبرې دي چې د هغوی فطرت برابر وي چې کله فطرت الټه شي که نه نو دقه انسان چې دی په دې مخلوقاتو کې هوښیار او غوره دی دی بیا د زناور نه هم بدتر شي دا کار ګوره زناور هم نه کوي ښه دا کار زناور هم نه کوي یعنې که زناورو کې نر راوستو نر له او ته نه ور نږدې کېږي ماده مادې ته نه نږدې کېږي بیا ما ته ووایي چې دغه انسان په کومه مرتبه کې دی چې نارینه د نارینه نه شهوت پوره کوي او زنانه د زنانه نه شهوت پوره کوي خو دا هغه دي چې دا د زناورو نه هم بدتر دي او د افسوس خبره دا ده او ډېره د افسوس خبره چې پښتنو کې هم دا مرض شتي دومره ده چې علاقو پورې او خلکو پورې فرق دی او بعض ځایونو کې بعض علاقې دي چې په دې کارونو مشهورې دي بعض هغه دي چې الله ترې ساتلي دي که څه ته شاذ و نادر خو مرض شتي څوک دا نشي ویلی چې موږ کې نشتي که نه څه مو خیال دی زما دا خبرې غلطې خو به نه داسې نه زه زیاتې وکړم او څوک راته وایي چې ګوره تا خو یو داسې قوم باندې تور ولګو چې هغه خو تک سپین دي صفا دي د دې مرض نه بلکې باقاعده د دې بعض خلک خو د دې فحاشۍ طرف ته دا نه چې صرف یې کوي د دې طرف ته دعوتونه ورکوي د دې مالونه ګټي والعیاذ بالله الله دې زموږ په حال رحم وکړي بلکل داسې شوي دي ودونه یې پکې کړي دي او لیکل شوي دي چې دومره پیسې به ورکوم او دا لږ به ټول ژوند ما سره تېرولی دا خبرې په کولو کې ګران دي والله چې په کولو کې دا خبرې انسان ته عجیبه ښکاري چې کله دا خبره کوي زه حیران یم دغه سړي ته خو اکه خبره شوه چې کومه ما په اوله کې وکړه چې فطرت کله الټه شي که نه نو دی بیا د زناور نه هم بدتر شي فطرت الله د انسان داسې پیدا کړی دی که نه د نارینه او د زنانه پیدایشي وایم دا نارینه چې دی دی مایله دی زنانه طرف ته پیدایشي شهوت داسې الله جوړ کړی دی او زنانه چې دا مایله ده نارینه طرف ته دا فطرت دی دا اصل پیدایش دی د انسان خو چې نارینه کله بیا توجه او میلان نارینه ته نو څه ووایم زه مبارک او صرف دا یو طرف د تعجب نه دی که نه دا کم چې لګیا دی د بل نه شهوت پوره کوي اکثر خلک تعجب په ده کوي خو دا بل دا مفعول چې کم دی والعیاذ بالله چې دې کومه مرتبه کې دی دا یو خو لګیا دی زه شهوت پوره کوي خو د دې کم نه چې شهوت پوره کوي ده مبارک یم څه خیال دی او هغه هم په دې لکه تجارت کوي په دې فخر کوي یعنې وګورئ دا د دې بعضو د سټایل ته چې سړی وګوري او د کپړو ته وګوري په اول نظر کې به ته وایي چې کیدای شي دا جنۍ را روانه ورب الکعبه په اول نظر کې ته به وایي چې دا څه را روانه جنۍ دا چې را نږدې شوي دا پلانې نو سړی حیران شي چې اوس دته پلانې ووایم او که دته پلانې ووایم او دا خلک ډېرېږي که دا نه چې معاشره کې د دې مخنیوی کوي دا ډېرېږي زیاتي دغه ټیک ټاک والا او دا ویډیوګانو والا او دا پروګرامونو والا او دا سونډو منډو والا اکثر په دې قصو کې پراته دي دا ګوره زه چا باندې بهتان نه لګوم دا حقیقت دی که نه زما دا خبره غلطه ده حقیقت دی الله دې زموږ په حال رحم وکړي او الله رب جی او نو بلکل نه هره ګناه چې ده حاجي صاحب زه به داسې وایم چې هره ګناه چې ورسره کومه ګناه چې انسان په مخه کوي که نه د دې نه نشه جوړی شي یوازې دا نه چې د دې بدکارۍ دا ګناه چې دا نشه هره ګناه څنګه چې سړی شراب څکي او نشه ده که نه یا چرس یا هیروین یا بل شي
دا شان د نور ګناهونه هم نشي چې لکه اوس یو سړی فحاشي ګوري فحاشي ویډیوګانې ګوري که هغه تصویراني که هغه ویډیوګانې که هر څه د دې نه نشه جوړه شي بیا چې د څو برداني کتلي به د وخت نه تېري شان حرام خوراک شو جواریانې شو هر څه شي الله رب العزت دې موږ دا هر قسمه حرامونه وساتي او زمونږ ځوانانو ته او زمونږ پیغلو ته دې الله هدایت وکړي او هر څوک چې زمونږ ځوانان زمونږ معاشره زمونږ مسلمانان تباه کول غواړي رب العزت هغه د عبرت نښه وګرځي په دنیا او په آخرت کې